بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ملګرو ته وی دا مال نه دی د دنیا دا خوږ دی او شین دی یعنی رنګ یې مزیدار دی او خون یې مزیدار دی خو مسلمان فنعم صاحب المسلم خو خمال د ښه مسلمان سره دی څنګه اوس ګوره ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل چې د چا په مال کې د مسکین هم حق دی د یتیم په کیم دی د مسافر په کیم دی د مجاهد په کیم دی د الله په لاره کې لګوي په فقیرانو په ملنګانو په غریبانانو په دین لارې چې څومره دي په هغې کې لګوي دا مال دا سړی دې مال باندې نه خرابېږي او پیغمبر ووي چې چا پکې دا حق ادا نه کو کالذي یأکل ولا یشبع د هغه مثال د دغه ګډ او څاروي دی چې دې باغ ته ورننوتی دی خوري او ځان یې پسې کو اخروي دا نه به یې مړ کړو دا پیسې به دې مړ کړي لکه ګزاره کوئ دا به دې څه کړي مړ کړي نو ګزاره څه ده الله په لار کې لګوه او الله وپېژنه نو بیا به ګزاره کړي یو خو به دې هرس ډېر نه او چې مال دې په لاس راځي نو ته به پکې د الله د دین دپاره هم یو برخه وباسي نو خرابۍ به دې نه ځکه چې کوم مال نه چې د الله د دین دپاره برخه وځي دا مال برکتي او برکتي مال تا نشي خرابولی پوه شو که نه نو داسې لنډ مثال یې واله چې یو سړی وایي چې ته ورته وایي چې یاره زه تا باندې د دې ډېر خوراک نه یېرېږم او هغه تا ته وایي چې ولې ډېر خوراک کې څه شري خوراک خو نعمت نو نعمت دی خو چې ته پې دا معده راډکه کړې او دا ډرقي ځای ته پرې نه دی د ساه د اخیستو ځای پرې نه دی خو دغه معده دې تباه و برباد شو نعمت دی خو د نعمت تر استعمالولو هم یوه طریقه ده که دا خو نه چې وردنه کوئ او بیا پسې چې دی فروټ و او بیا پسې چای و بیا پسې پیپسي و بیا پسې مټایي و بیا پسې اوبه او بیا فروټي ښه اوس یې په ډاکټرانو ګرځوه بلډ پریشر یې های شوی دی شوګر یې ډېر شوی دی معده کار نه کوي معده مې سوځي ساه یې بند شوی دی نو ده خوړلی یم هغه رزق دی ده وی په رزق کې شر رزق کې شر نه خو رزق دې دومره ورمنډو چې ځان دې تباه وکړو په پیسو کې الله تعالی رزق درکوي صحیح ده خو ډېر هیرسې مه کوه او بل د الله د دین دپاره پکې یو برخه وباسه